بسم الله الرحمن الرحیم. دلته اوس دا بیله ویډیو ستاسو په خدمت کې د سکوپ مینجمنټ په اړه یا د پروجیکټ سکوپ په اړه باندې تاسو ته وړاندې کوم. نو سکوپ مینجمنټ به هم وایو چې سکوپ مینجمنٹ is the process of defining what work is required and then making sure all of that work and only that work is completed. یعنی کوم کار موږ ته په کار دی، دغه کومه پروژه چې موږ کوو یا دا کوم کار چې موږ کوو دې کې موږ کوم کار وکړو او what is required څه ضرورت دی and then making sure that all of work and only that work is completed. او موږ کوم کار کوو دې ته څه شی ضرورت دی او هماغه کار باید وشي، د هغې نه علاوه پکې نور کارونه ونه شي. یعنی سکوپ کې هغه زمونږ باونډریز راښیي چې موږ کوم یو کار زمونږ په سکوپ کې دی، زمونږ په دایره کار کې دی، هغه موږ کوو، هغې نه علاوه موږ نور کارونه چې دي هغه په سکوپ مینجمنټ کې موږ نه ذکر کوو یا موږ د دې کې موږ څه ذکر کوی شو، مثلا ته آیډنټیفای پروجیکټ نیډس هم کوی شو، پکې فیګر آوټ پروجیکټ ګولز هم لیکلی شو، کنسیډریشن project limitation, defines resources and budget, writing a skill project scope statement. نو دغه بعضې شیان دي. یا دلته که دغه سلایډ کې چې تاسې ګورئ intended desired outcome of the project، یعنی هغه شی چې زموږ په کار دی، زموږ خوښه ده، هغه شی موږ دې کې ذکر کوو. it defined project boundaries، یعنی باونډریز کم څومره سرکل کې موږ باید کار وکړو، یعنی کوم شی زموږ سکوپ کې دی. determine what is include and exclude in the project، کوم شی زموږ سکوپ کې شته یا کوم شی نشته. د دې لا آسان کولو لپاره به تاسو زه یو د شفاخانې اگزامپل درکم. اوس مثلا زه یو پروجیکټ نیسم د شفاخانې جوړول، نو هغه زه به هغې ته شفاخانه جوړوم. چې کله ما شفاخانه جوړه کړله، یعنی دا زما سکوپ کې دی چې زه شفاخانه جوړه کړم. مګم که چیرته د خلک وایي چې ورور دی کې موږ ته د میډیسن دغه هم جوړ کا، ریلیز هم جوړ کا، نور دی کې نیټورکینګ وکړه یا دا کارونه، نو هغه زما د سکوپ نه آوټ دي، یعنی زما سکوپ کې شامل نه دي. هو که چیرته زما سکوپ کې لیکلي وي چې زه به هم شفاخانه جوړوم، هم به دې منځ کې دواخانې جوړوم، دې ته به نیټورک یا د آی ټي فیسیلیټیشن دا شیان ورکوم، نو بیا صحیح ده. که نه وي نو دا زموږ سکوپ کې نه ده، هغه بیا نه کېږي، هغه بیا بل پروجیکټ کنسیډر کېږي. نو دلته باید زموږ مشکل واضح شوی وي، امید لرم. یعنی هغه کوم کار چې زموږ په دایره کار کې دی هغه موږ کوو، هغه چې نه دی هغه هم لیکل کېږي. نو چې یعنی determine what is include and what is exclude in the project، یعنی هر هغه کار چې زموږ په پلان کې دی هغه هم لیکل کېږي او هر هغه کار چې نه دی هغه هم پکې لیکو. define what requirement a project must fulfill، یعنی هماغه خبره شو، کوم کار چې موږ کوو هغه باید په دې کې ولیکل شي. همداسې بیا دې کې موږ خپل دغه هم ذکر کوو، ټایم، ریسورس and quality. نو دا زموږ سکوپ مینجمنټ په اړه باندې ډېر مختصر ویډیو وه. او که تاسو چېرته پین بک 6th یا 7th ایډیشن ته ورشئ، نو هغې کې تاسو سکوپ مینجمنټ پلان ته ورشئ، نو هغې کې تاسو کتی شئ چې دا سکوپ مینجمنټ پلان جوړېږي. هغې نه بعد بیا کلیکټ ریکوایرمنټس کېږي، ډیفاین سکوپ یعنیږي، بیا هغه سکوپ ډیکمپوزیشن کېږي، یعنی ډیکمپوز کوي WBS په اړه باندې، یعنی کریټ WBS جوړیږي، بیا ویلیډیټ سکوپ او آخر کې کنټرول سکوپ. نو امید لرم چې دغه ویډیو تاسو ته مفیده تمامه شوي، او که تاسو غواړئ چې نور ویډیو تاسو ته درشي نو چینل سبسکرایب کړئ، او که هر رقم ویډیو د بزنس په اړه باندې غواړئ نو میسج پرېږدئ، انشاءالله ستاسو ویډیو به تاسو ته در ورسیږي.